Introduce yourself. د خپل ځان تعارف وکړه. Thank you, sir, for providing me the opportunity to introduce myself. My name is Miss Basafe. I live in Peshawar. I read in class 9. Playing cricket is my hobby, and I would like to be a doctor in the future. कुछ आगे خپل تعارف انګلیش کې نشي کولای. چېرته اکیډمۍ ته راشي یا نوې کلاس ته راشي یا بل ځای کې انټرویو ورکوي او هغې یو څوک ته پوسټ وکړي چې introduce yourself معنا د خپل ځان تعارف وکړه. خو هغوی د خپل ځان تعارف انګلیش کې نشي کولی ځکه هغوی ته په انګلیش کې یاد نه وي. نو په دې وړه ویډیو کې به د شارټ ویډیو کې ما سره خپل ځان تعارف انګلیش کې یاد کړئ ځکه دا به تاسو ته ډېره فایده درکړي. نو راځئ بیا ویډیو شروع کوو. Introduce yourself. د خپل ځان تعارف وکړه. Introduce yourself. Introduce مطلب تعارف. Yourself د خپل ځان. کو تاسو له هر څوک موقع درکړي د خپل ځان تعارف کول یعنې د introduce yourself ډایرکټ دا تاسو مه وایه چې my name is dash, I live in dash, I read in class dash. دا بالکل غلط طریقه ده. ټول اول ته راکه شکریا ادا کړه. اوس په انګلیش کې راکه شکریا څنګه ادا کیږي ورته ووایه thanks for providing me the opportunity to introduce myself. Thanks for providing me the opportunity to introduce myself. د دې معنی ده زه ډېره مننه کوم تاسو ماله موقع راکړه د خپل ځان تعارف کولو. Thanks for providing me the opportunity to introduce myself. دویم بیا ورته خپل نوم ووایه ټول اول. My name is dash. زما نوم فلانکی دی. My name is dash. زما نوم فلانکی دی. یا ورته ووایه my name is خپل نوم دې دلته واخله. My name is Ali. My name is Muhammad. My name is Ahmed. زما نوم احمد دی. زما نوم محمد دی. زما نوم علي دی. داسې ورته ووایه. او که چېرې تاسو چا ته پوسټ کوئ چې ستاسو نوم دی یا تاسو څوک ته پوسټ وکړئ چې what's your name. What is your name. د دې معنی ده ستاسو نوم دی. What is your name معنی ستاسو نوم دی. بیا ورته ووایه my name is dash. زما نوم فلانکی دی. دریم ځل ورته خپل نوم خپل ځینې نوم واخله چې ته کوم ځای کې اوسېږي ورته ووایه I live in dash. چې ته هم کوم ځای کې اوسېږي هغې ځینې نوم ورته واخله. زه پېښور کې اوسېږم زه ورته وایم چې I live in پېښور یعنې زه پېښور کې اوسېږم. او که چېرې تاسو څوک ته پوسټ وکړي چې where do you live په دې معنی ده ته چېرته اوسېږي. where do you live ته چېرته اوسېږي. خو ډېر کسان داسې هم وایي چې where do you belong to. where do you belong to یعنې ته کوم ځای سره تعلق ساتې. where do you belong to ته کوم ځای سره تعلق ساتې. نو دې جواب راځي I belong to Peshawar. I belong to Peshawar یعنې زه پېښور سره تعلق ساتم. خپل تعلیم باره کې ویوه زه دې کلاس کې سبق وایم نو بیا ورته ووایه I read in class 9 یعنې زه په 9 کلاس کې سبق وایم. او که چېرې تاسو چا ته پوسټ کوئ چې ته څوک ته سبق وایي تاسو څوک ته پوسټ وکړي نو بیا ورته ووایه in which class do you read. in which class do you read او دې معنی ده ته څوم کلاس کې سبق وایي نو بیا ورته ووایه I read in class 9 زه په 9 کلاس کې سبق وایم. خو ډېر خلک داسې تپوس هم کوي what's your qualification. what is your qualification یا ستا تعلیم څومره دی. نو ته ورته ووایه my qualification is class 9 زما تعلیم 9 کلاس دی. او د هوبي معنی ده شوق. پنځم ورته خپل شوق باره کې ویوه چې زما کرکټ کول سره شوق دی یا زما فوټبال کول سره شوق دی یا زما ټینس کول سره شوق دی یا زما گیم کول سره شوق دی. پنځم ورته خپل شوق باره کې ویوه. څنګه ورته ویو ته ووایه playing cricket is my hobby. کرکټ کول سره زما شوق دی یا playing football is my hobby. فوټبال کول سره زما شوق دی. او که چېرې تاسو ته پوسټ کوئ چې ستا څه سره شوق دی نو بیا ورته ووایه what's your hobby. what's your hobby ستا څه سره شوق دی. ورته خپل فیوچر باره کې ووایه ته به مستقبل کې څه جوړېږي یعنې ته به راتلونکي وخت کې ستا څه منصوبه ده ته به څه جوړېږي ته به څه کار کوې. نو زه جوړېږم ډاکټر. زه به ورته ووایم چې I will be a doctor in the future یعنې زه په مستقبل کې ډاکټر جوړېږم. او که چېرې تاسو چا ته پوسټ کوئ چې ته مستقبل کې څه جوړېږي بیا ورته ووایه what would you like to be in the future. what would you like to be in the future یعنې ته به مستقبل کې څه جوړېږي. او دې جواب راځي I will be a doctor in the future. او په آخر کې ورته ووایه thank you. په آخر کې ورته ووایه thank you ډېره مننه. thank you مطلب ډېره مننه. سټپ نمبر 3 په دې سټپ کې موږ په خپل دورایي کوو. دا اوس موږ څه زده کړه دا لږ دورایي کوو لږ تاسو ته واضح کوم د بغیر د پښتو نه صرف په انګلیش کې تاسو ته ښیم چې دا تاسو څنګه خپل تعارف په انګلیش کولی شئ. نو بیا وګورئ. Thanks for providing me the opportunity to introduce myself. Thanks for providing me the opportunity to introduce myself. My name is dash. I live in dash. I read in class dash. Playing cricket is my hobby and I will be a dash in the future. Number 4 په دې کې وخت خپل تعارف لږ تیز ووایو لکه څنګه Thank you, sir, for providing me the opportunity to introduce myself. یا
Thanks for providing me the opportunity to introduce myself. My name is Ms. Basafe. I live in Peshawar. I read in class 9th. Playing cricket is my hobby and I will be a doctor in the future. So غواړم چې خپل تعارف تیز کړو نو بیا پریکټس کوه ځکه پریکټس میک پرفیکټ. او په اخر کې دا خبره هم کوم که تاسو غواړئ چې انګلش خپل انګلش په ډېر کم وخت کې هاي لیول ته ورسوئ نو بیا هم دا اوس MS انګلش اکیډمي سبسکرایب کړئ. او که چېرې تاسو دا ویډیو د فیسبوک د لارې ګورئ نو بیا په یوټیوب کې زموږ چینل سره سرچ کړئ او هغه سبسکرایب کړئ او زموږ نور ویډیوګانې هم ګورئ.